اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. که تاسو په دې چینل باندې نوي یئ نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه. نننی زموږ ټاپک دی پلویم ټیشو. د دې نه مخکې موږ د زایلم ټیشو باره کې ویډیو کړې وه. نو زایلم ټیشو دې ته وایي چې په بوټي کې اوبه د یو ځای نه بل ځای ته کوم میوسیس ټرانسپورټ کوي، نو هغې ته موږ زایلم ټیشو وایو. اوس نننی ټاپک زموږ دی پلویم ټیشو. نو پلویم ټیشو چې دی دا خبره یاد ساتئ چې پلویم ټیشو په بوټي کې خوراک د یو ځای نه بل ځای ته وړي راوړي. نو اوس دا ټیشو دی، نو ظاهره خبره ده چې ټیشو زموږ سره جوړیږي د خلیې د یو ځای کېدو نه. مطلب دا دی چې ډېر شي خلیې راوځي شي او هغه زموږ سره ټیشوز جوړ کړي. نو اوس دغه شان دا پلویم ټیشو چې دی دا زموږ سره جوړ دی د سیو ټیوب سیلز او د کمپینین سیلز. دا دوه قسمه خلیې دي او دا مختصر شان ټاپک دی. دا به اوس موږ وایو چې دا سیو ټیوب سیل چې دی څه ته وایي. نو سیو ټیوب سیل چې دی پروټوپلازم هیز نو نیوکلیس. دا داسې خلیه ده چې په دې کې نیوکلیس نشته. دا پروټوپلازم چې دی دا استعمالیږي د یو لیوینګ باډي دپاره، خو په دې کې دا د سیل لپاره استعمال شوی دی، د سیو ټیوب سیل لپاره. نو دا داسې خلیه ده چې په دې کې نیوکلیس نشته. ان والز هیو سمال پورس. د دې چې کوم اخري سورونه نو هغې کې واړه واړه سوري په دې پکچر کې تاسو لیدی شئ. د دې نه علاوه دی سپورز آر کالډ سیو پلیټس. دا کوم واړه واړه سوري چې دي نو دې ته موږ سیو پلیټس وایو. بل په دې خبره ده چې ټرانسپورټ اف فوډ اکر تھرو سایټوپلازم. دغه شان چې نیوکلیس پکې نه نو صرف ظاهر خبره ده چې صرف سایټوپلازم پاتې شو. نو د خوراک ټرانسپورټ چې زموږ سره کیږي په دې کې نو دا زموږ سره د سایټوپلازم په ذریعه باندې کیږي. اوس دویمه چې دی کمپینین سیلز دی. کمپینین اصل کې موږ ملګرتیا ته وایو، ملګري ته وایو. اوس د کمپینین سیل چې دی دا هم ملګرتیا کوي د سیو ټیوب سیل او سره بالکل یو ځای لګېدلي. نو کمپنی سیو ټیوب سیل دا د ملګرتیا کوي. د هغې نه علاوه ریګولیټ د موومنټ اف فوډ تھرو سیو ټیوبز. او کوم سیو ټیوب سیل چې دي په دې کې د خوراک موومنټ باقاعدګي راولي. مطلب دا دی چې که یو پیر په دې کې ټرانسپورټ وشي بیا نه کېږي، خو دا کمپینین سیل چې دی دا سیو ټیوب سیل مجبوره کوي چې تو ټرانسپورټ اف فوډ چې دی دا تو خامخا وکړه. نو دا یو مختصر شان ټاپک و. د شارټ کوېشن لپاره دا ډېر ضروري دی. یو بیا وایم که تاسو زما د چینل نوي یئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل ایکان خامخا ووایئ. د دې سره به دا وشي چې زه د بیالوژي باره کې نوه ویډیو ورکوم نو هغه نوې ویډیو چې د اب اول په سر تاسو ته راځي. تھینک یو، ډېره مننه.